نن به ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په پاور پوینټ پروګرام کې انزر ټیب کې ټیبل کې یو لیاوټ پاتې وو هغه به نن له خیر سره وایو. زه اول راځم نیو سلاید اخلم. نیو سلاید کې بلینک هغه اخلم پریزنټ سلاید چې دا موږ ته د کې موږ ټیبل خې انزرټ کولی شو. کوم ځای کې انزرټ کوئ زه ورته دلته خپل انزرټ کوم. څو خانې ورته راولې ورته وایم 4 کالمه راوله، څو روګانې راولې رو دې هم ډېر راولې صرف شپږ رو یې ورته کوم سر سو راولې الف 4 رو راوله 15 رو راوله دا راوسو. دا هم چې کله انزرټ کړو دلته موږ به څه دغه لیاوټ کې ګوره ښه دلته مختلف آپشنې دي چې موږ تاسو هغه ته ترتیب ورکولی سو. مخکې نه چې دې کې زه انټري وکړم دلته لیکم نیم لیکم تاسو یې پرې پوه شئ نیم اماونټ پروینس دلته لیکم ادنان اماونټ 50,000 پروینس ننګرهار لیکم احمد لیکم 15,000 لیکم کابل دی کابل ولایت ده. اوس اول راځم دلته چې راځئ ګوره خطا دا رقم هم تاسو ګوره سلیکټ کوئ خپل د موس څخه هم دا رقم دا سلیکټ کولی صحیح همدا رقم ته د موس څخه یو کالم سلیکټ کول غواړئ دا رقم کلیک کالم هم سلیکټ کولی شئ او رو هم دا رقم ته سلیکټ کولی شئ. چې دا رقم ډیټا تاسو ډیر تاسو نه سې کوئ د موز هغه نه نو دلته سلیکټ کې دې کې چې کې ګوره مختلف هغه دي ما چې کلیک کې ګوره سلیکشن کې دلته غواړئ ټول کالم سلیکټ کې ورته کالم سلیکټ کنه موجوده کوم کالم کې ولاړ کوم کالم کې موږ ولاړ نو کالم ګوره سلیکټ کالم ها کالم مکمل ګوره دا رقم دا سلیکټ کړئ. یا راځم ګوره دې کې درېږم دلته راځم ګوره ښه سلیکټ رو کوم موجوده رو کې ته ولاړې غواړې موجوده رو سلیکټ شي ټوله نو دې کلیک ګوره موجوده رو ټوله سلیکټ کړئ دا رقم دا تاسو کاپي کولی شئ بل ځای ته هم وړلی شئ. دې کې بل چې دا ویو ګریډ لاینز چې د خاص خام نه راځي خو دا نقطې چې ښکاري دغه تاسو پکې دی راولي. بل چې دې کې څه ډیلیټ کو ډیلیټ کالم ده زه غواړم دا کالم اضافه ده که نه زه ورته دا کالم ماته ده ډیلیټ کا ډیلیټ کالم ګوره کالم ډیلیټ شو. دا رقم ته تاسو غواړئ چې یو رو تاسو ډیلیټ کړئ زه راځم ګوره دلته درېږم دلته ورته وایم ګوره انزرټ ډیلیټ رو ورته دغه روډ ماته ډیلیټ کا ګوره ډیلیټ شو. دا رقم دلته تاسو که ډیلیټ کالم هم غواړئ که ډیلیټ کوئ نو ډیلیټ کالم هم تاسو کلیک کړئ نو کالم هم ډیلیټ کیږي. بل چې دا ګوره دلته ګوره انزرټ ابوف ګوره د نښې هم ورکړې ده دلته زه درېږم دلته ورته انزرټ ابوف اتومات څه شی کوي ګوره پورته ماته یو رو اضافه کړله بله رو هم غواړئ بله رو هم ماته اضافه کړو دا هر څومره رو تاسو غواړئ اضافه کولی شئ. بل چې دا ګوره انزرټ لیفټ دې کې انزرټ کې چې دا ابوف چې اوس ګوره انزرټ چې ګوره دا بل هغه ده انزرټ بیلو څه معنی دلته اوس دغلته یو خانه تاسو دلته غواړئ د بل نوم اضافه کړئ تاسو نه غلطۍ کې دا نوم اضافه شوی تاسو غواړئ دلته بله رو اضافه کړئ دلته به انزرټ بیلو کلیک کړئ ګوره درځم ګوره دلته درېږم دې ګوره د عدنان نوم لاندې ګوره دلته درېږم دلته ورته وایم ګوره انزرټ بیلو ګوره روی باندې اضافه کړل کولی شئ بل نوم ولیکئ ولي دا رقم د ډیټا پکې اضافه کړئ 15,000 دا کوم ځای ده خوست ده ګوره دا رقم ته. بل چې دا دی کې ګوره انزرټ لیفټ ده دلته اوس تاسو ته وایي کس که چې دفتر کې وایي نه تاسو خو د کس نومونه لیکلي دي ځان ته یوزرنیم دلته د پلار نوم هم اضافه کوي دلته ودرېږئ دلته څه ودرېږئ ګوره انزرټ لیفټ دا څه شی کې دا کالم اضافه کوي موږ ته کلیک کوي اتومات ګوره دلته ولیکئ فادر نیم دا رقم ورته شي اضافه کولی شئ. اوس که چېرته تاسو ته بل ووایي چې ګوره انزرټ لغه ده ګوره دلته زه ولاړ یم دې ځای کې دلته غواړم زه ګوره دې منځ کې زه بل کالم هم اضافه کوم لیفټ ګوره نو دا رقم ته رایټ او لیفټ دا رقم تاسو دلته بل کالم اضافه کولی شئ دا کولی شئ نور ډیټا هم اضافه کړئ دلته ولیکئ. بل چې دا ګوره دی کې مرج سیلز ده سیل موږ ته مرج کوي څنګه مرج کوي دا رقم ګوره سلیکټ کوي ګوره مخکې غیر فعال و که نه اوس ګوره فعال سو کلیک مې کړو ګوره دا رقم ته راغی. اوس ولدر چیل دی چې شي راپور ده چیریټي ده چې شی ده چې ورته چیریټي منث اف اپریل 2024 کال ده ګوره دا یو لیست ما لیکلی ده. اوس دغه چیریټي کې ګوره بل چې دا دی کې دلته ګوره سپلیټ سیلز تاسو کله وغواړئ یو سیل چې ده هغه تاسو په څو برخو تقسیم کړئ. زه راځم دلته ګوره درېږم دې ځای کې ګوره 45,000 ده که نه دا زه سپلیټ کوم دا تقسیموه په څو برخو تقسیموي
څو کالم پکې راسي که نه، ورته وایم 2 کالمه راسي، یو سیل دې پکې راسي او اوکې که دا ډېرولی کمولی هم شي. نو ګوره دا رقم ده. ګوره دلته کولی شي تاسو ګوره دا کالم دا رقم د اول غټ کړئ، ګوره دا ګوره هم دا رقم غټولی کولی 45,000 دلته راغی که نه، دلته ورته لیکي جمع دومره 2000 بیل. نو دا رقم تاسو کولی شئ چې یو روز چې ده تاسو په څو برخو تقسیم کړئ، یو سیل یو سیل. بل دی کې چې دا ګوره دا هایټ ده، ګوره رو چې ده تاسو ګوره مخکې ته دې هم تاسو رو کالم غټولی او کمولی شئ دا رقم اندازه. او که دا رقم دې نه کوئ دلته ګوره دې ځای څخه هم تاسو چیک کولی شئ. ګوره د یو کوم سیل کې چې تاسو ولاړئ موجوده کې، نو د هماغه سیل اندازه تاسو ګوره دا رقم ده ګوره هایټ ورکولی شئ، ویټ ورکړئ، ډبلوالی ورکړئ، کم ګوره دا رقم ته پراخوالی ګوره ما ورکړئ دا رقم ته. دا رقم تاسو کولی شئ غټه وړه کوي. بل دی کې چې دا ګوره دلته ډسټریبیوټ روز ده، دغه رو ګوره اندازې ګوره غټې وړې دي که نه، تاسو غواړئ ټول باید په یو اندازه سي، د اندازې ټولې ډسټریبیوټ رو باندې چې کلیک کوئ نو ما څنګه کېږي ګوره ټولې رو ګوره په یو اندازه سولې. همدارنګه ګوره کالمونه هم ګوره غټ او واړه دي. زه غواړم ګوره ډسټریبیوټ کالم باندې کلیک نو چې کلیک کوم ګوره ټول کالمونه څه شی کېږي ما یو اندازه کېږي. دا ګوره مخکې ما دا رقم غټ کړ، ګوره د اندازه هم ګوره دا رقم نه ګوره وړه کوي سوله، زه راځم دا بېرته دا رقم نه غټوم، دا یو دا ګوره دا رقم نه مې کړ. اوس دې کې څه شی ده، ای کې الاینمنټ هم شته ده. تاسو د الاینمنټ چېرته غواړئ ګوره دا لیکل، ګوره ټول هغه غواړئ که نه، زه ورته وایم دا دې ماته دغه کړه ګوره سلیکټ مخکې چې الاینمنټ ګوره ټول ټیبل انتخاب ټول ګوره خط مخکې وروسته کېده. دې کې خط کوم ځای کې غواړئ، زه ورته وایم دغه سنټر ته یې راوله دا رقم ته. دې کې بل څه شی کوي، دې کې ورته وایم ګوره یو چې ده دا ګوره بل ده دا ګوره لیکل کوم خوا دی باټم دی سنټر کې دلته دغه سنټر کې ګوره د لیکل ګوره د خط منځ کې اوس راغله بیخي ګوره نه پاسه او لاندې خوا دواړه خوا ګوره راغله دې ځای کې. بل دی کې چې دا ګوره دا ډایرکشن ده، ډایرکشن کې چې دا دی کې هم تاسو چې کوئ دی که چې تاسو پښتو لیکل کوئ، دري، اردوي، عربي، نو تاسو به دا کلیک کوئ بیا لیکل څه شی کېږي د ښي خوا نه کېږي، دې خوا نه لیکل کېږي. ګوره زه راځم دې ما کلیک کوم، اوس ګوره چې څه لیکل دي که مثلا زه لیکم کابل، دا انګلیش ده کابل، ګوره دا رقم لیکل کېږي. او که چېرته تاسو دا کلیک کوئ ګوره که بیا پښتو لیکل کوئ نو بیا ګوره لیکل بل رقم ته کېږي کابل، ګوره دا رقم ته. نو دا رقم د پښتو د هغه لپاره دي، انګلیش لپاره بېرته زه انګلیش ته دا اړوم. راځم دلته چې راځم دلته ګورم دا بیا سلیکټ کوم، دلته ټیکسټ ډایرکشن دا لیکل دی بیا په کوم شکل کې تاسو ښکاره سي، داسې دې ښکاره سي، داسې دې ښکاره سي، دا رقم کومه ته ښه ښکارېږي ما رقم ته بیا تاسو هغه کوئ. ګوره دا رقم ته دې ښکاره سي، ګوره ډایرکشن یې ورکړو. بل چې دا دی ګوره مرج څه شی ده، مرج سیل ده. زه یو سیل اندازه غواړم ولیکم، دغه اندازه ګوره دې ګوره مخکې مونږ تاسو په هغه کې پرنټ کې وویلې که نه چې دغه هغه سیل مرجن چې ده مونږ تاسو هلته په پرنټ کې چې لیکلي لکه دا رقم ځي کې څومره صفحه دې خوا نه پرنټ راسي، څومره صفحې دې خوا نه پرنټ راسي، دا مونږ تاسو په پرنټ پروګرام کې وویلې که نه په پرنټ هغه کې آپشن کې. زه اوس راځم غواړم دغه ټیبل کې دلته د یو رو ته زه هغه ورکوم، مثلا زه ګوره دا خوا درنه یم چې دغه یو سیل ته زه فارمیټ ورکوم، راځم لیاوټ ته، دې لیاوټ کې کوم رقم لیکل دې پکې راسي اندازه یې ټاکو، پاسه خوانې څومره دې راسي، نارمل دې راسي، څومره دې راسي. زه ورته وایم ګوره دا رقم کوم تاسو هغه ټاکئ نو هماغه اندازه باندې لیکل کېږي. اوس که چېرته ځای کې زه لیکل کوم ګوره لیکل ګوره څه کېږي، ګوره دا رقم ښکته کېږي، ګوره خو نه ګوره روم نه غټېږي او دا رقم اندازه ګوره ما یو اندازه دا رقم لیکل راځي. که دا رقم دا رقم هم کولی شئ. بل دی کې چې دا دی کې ګوره هایټ ده، ګوره یو هایټ دا د یو هایټ ده، دا چې دا یوې موجوده رو ته ورکوي او دا موجوده هغه جګوالی ورکوي او دا پلنوالی ورکوي. دې کې چې شی دا مکمل هغه ته هغه ورکوي، مکمل ګوره غټي ګوره دا رقم ته بیا دا رقم ورته رو ورته پلنوالی ورکړه دا رقم پلنوالی خو دا شی ګوره یو سایډ غټېږي. اوس که چېرته زه اول به خط دغه پاک کړم، زه اوس که دې دا ګوره دې کې لوک اسپیکټ ریشیو که دې ما زه دا کلیک کړم ګوره مخکې دا رقم غټېده که نه، اوس چې دا کلیک کوم نو ما څلور خواونه غټېږي، ګوره ګورې څلور خواونه دا تاسو هغه غټي دا رقم دغه ورکوي، ګوره دا هم څلور خواونه کې یو خوا نه غټېږي. دلته چې دا د اسپیکټ ریشیو کې کلیک نه کوي نو یو خوا غټېږي، کوچنی کوي هم کوچنی کوي، ګوره لاندې خوا نه ګوره دا رقم راغونډ شو. ګوره که زه دا اوس کلیک کوم بیا ګوره لاندې چې کوم
دا ورته هایټ راکم کوو. نو ګوره څلور خوا نه ګوره کمیږي، څلور اسپیکټ ریشو دغه ته وایي. بل چې دا ټیبل کې دلته لیاوټ کې لیاوټ د اپشن موږ تاسو یو دا نه وویل، سلیکشن پین دا مو ویل چې کومه سي مثال که هغه شیان هغه کومه سي موږ تاسو هایډ کوو. دې کې اوبجکشن شیان دا مخکې وروسته کېږي پکې، دا شیان موږ ټول ویل، الیمنټ هم تاسو ویلې. نو دا د موږ تاسو د نن ورځې درس انزر ټیب کې دغه ټیبل هغه اپشن خلاص سر سبا نه به له خیر سره ایمیج ګروپ باندې کار وکړو. باقي مې په لیلا پاک سپارم، ښه وخت ولرئ.